له اوربان وروسته اروپا څوک به د مخالفت غږ پورته کړي؟ اروپایي سیاست په تیرو کلونو کې د داسې څیرو شاهد و چې د بروکسل له عمومي تګلارې سره یې ښکاره مخالفت کاوه. په دغو کې تر ټولو برجسته څیره د هنګري پخوانی لومړی وزیر اوربان و، چې نه یوازې د خپل هیواد دننه بلکې د ټولې اروپایي اتحادیې په کچه یې ځان ته ځانګړی ځای جوړ کړی و. اوربان د کډوالۍ، ملي حاکمیت، اوکراین جګړې او له روسیې سره د اړیکو په اړه داسې دریځونه خپل کړي وو چې د اروپایي اتحادیې له رسمي سیاستونو سره یې په ټکر کې و. خو د هغه اهمیت یوازې په مخالفت کې نه و، بلکې هغه د نورو هغو سیاستوالو لپاره هم د سیوري حیثیت درلود چې ورسره موافق و، خو د سیاسي فشارونو له امله یې خپله خوله تړلې ساتلې وه. همدا مخالفتونه له بیې خالي نه وو. اروپایي اتحادیې هنګري ته میلیاردي مرستې وځنډولې چې د هیواد پر اقتصاد یې منفي اغیز وکړ. دا وضعیت په سیاسي ډګر کې هم اغیزمن شو او بالاخره اوربان له واکه لرې شو. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا اروپا به یو بل اوربان وزېږوي؟ احتمالي بدیلونه. سیاسي شنونکي څو څیرې یادوي چې ښایي د اوربان ځای ډک کړي، خو هر یو یې له جدي محدودیتونو سره مخ دی. رومن رادیف د بلغاریا یو پخوانی پوځي افسر او محبوب سیاستوال دی. هغه د روسیې په اړه نسبتاً نرم دریځ لري او د بندیزونو پر وړاندې انتقادي نظر څرګند کړی. خو بلغاریا د هنګري په څیر سیاسي خپلواکي نه لري او د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ ډیر متقي دی، چې دا کار د هغه د احتمالي مخالفت ساحه محدوده کوي. په ورته وخت کې یانس یانشا د اوربان له فکري پلوه نږدې ګڼل کیږي، خو د روسیې پر وړاندې سخت دریځ او د اوکراین کلک ملاتړ هغه له اوربان څخه بیلوي. دا تضاد د هغه د رول پراخوالی محدودوي. جورجیا میلوني که څه هم د اروپایي اتحادیې پر ځینو تګلارو نیوکې لري، خو د ناټو، اوکراین او د روسیې پر ضد بندیزونه کلک ملاتړې ده، نو ځکه هغه د بشپړ بدیل په توګه نشي مطرح کېدی. اندرې بابیش بیا له اوکراین سره چندان لیوالتیا نه لري، خو په خپله واکمنۍ کې له روسیې سره اړیکې ترینګلې کړي. د هغه سیاسي سابقه د باور وړ بدیل کېدو مخه نیسي. تر ټولو جالب نوم روبرټ فیتسو دی چې د اروپایي سیاستونو پر ځانګړي ډول د روسیې پر ضد بندیزونو نیوکه کوي. هغه د اوربان له دریځونو سره نږدې ښکاري، خو د هغه کیڼ اړخی سیاسي تمایل د دې مخه نیسي چې د اروپایي شکمنو یو پراخ ائتلاف رهبري کړي. احتمالي نوی اوربان په دې لړ کې تر ټولو قوي او په عین حال کې تر ټولو غیر متوقع انتخاب پیتر مادیار ګڼل کیږي. هغه د سیاسي چلن او بیان له مخې ځوان اوربان ته ورته دی، که څه هم اوس د اروپایي اتحادیې سره د تفاهم خبرې کوي، خو د هغه سیاسي تمایل ښیي چې ښایي ډیر ژر له بروکسل سره په ټکر کې واقع شي. اروپا نن د ژور سیاسي بدلون په درشل کې ولاړه ده. د اوربان په څیر سیاستوال یوازې یو شخص نه و، بلکې د یوې فکري جبهې استازیتوب یې کاوه. که څه هم ګڼ کسان هڅه کوي د هغه ځای ونیسي، خو تر اوسه داسې څوک نه ښکاري چې هماغه اغیز، جرأت او سیاسي وزن ولري. ښایي راتلونکی اوربان له هماغه ځایه راوټوکېږي چې پخوانی رامنځته شوی و، یعنې له هنګري څخه. خو دا به وخت وښیي چې آیا اروپا یو ځل بیا داسې غږ
زغملی شي که نه.